صدر مجلس، زما محترم عزتمندو مشران و مزولرونو، ما نمخ کے زما رور حضرت مولانا صاحب ستاسو مخ کے لئے خکلے تقریر کو زم ستاسو مخ کے لئے موقع مناسبت سر یوسو خبر کوما. اللہ ذوالجلال دی زما دا ویناو ستاسو دا وریدل زمون دا طول مرگر دا پارا خصوصا زمون دا دی مجلس جوڑون کی او دا مجلس کے وچا پا خوشحالے کے منعقد شوے دے دا غیر پارا دی خدای پاک دا دعا و جہان و سعادت ذریعہ گردے. رو حقیقت دا دے کہ دے دور کے پخپل و خادوں کے قال اللہ قال الرسول مجلس جوڑول لیکن دور دا سے دور دے چنن سوا مونگ باندے اللہ کرمو کی وعدہ دا خدای فضل دے دا خدای انعام دے. مونگ دا اللہ دا غا فضل نے ناجیس فیدہ والو پکے دم گڑو پکے وی سیارون راولو پکے نور نخرے کو دے سخت دور کی دا فتنی پا دے دور کی چی سڑے پخپل خادے کے اللہ خوشحال کی دین لوی نام دا خدای بل نشتا. نزلتا کی زمون دا دے رور نور محمد صاحب انن کم خادیو شلا او دا اغی کم خوشحالی دا اغی پا دے خپل خوشحالے کے اللہ زان سر خوشحالی مونگ اللہ خوشحالکو مونگم خدای خوشحالی نو اللہ ذوالجلال زدی پر خادے کے پر خوشحالے کے نور خوشحالے پیدا کی اور اللہ ذوالجلال دے مونگ تاسو طول دا خپل قہر و خپل غضب نے دوار و جہانو کے محفوظ ساتھ لکی تاسو زامین لگلے گندے وائے تاسو مستلی ہے خیر تاسو دونگا لیش پخوننا تیرے شوے انشاءاللہ زبم کوشش کم چلے مستلی مکم انہوں تاسو مخ کی مادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث لست او دا دی حدیث پر آنا کی خپل بیان کول غوارم دا حضور پاک و صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگا فرمائی کہ دا دعا و جہان سردار ماتا فرمائل دا وعدہ و دا نکاح دب ورتخی. ابو ہریرہ سوک دے دا آغا صحابی دا نبی علیہ السلام دے نزدے صحابی تاسو دا چھے میں دا لوکی موکی دا سکینو بس بند کے جی بس ماتا متوجہ شے ادا شے بس ختم. ابو ہریرہ آغا صحابی دے چی دا نبی علیہ السلام سے سفر و حضر کے پڑیر سختو پڑیر تکلیفونو نزدے پاتے شوے دے. فرمائی چی نبی علیہ السلام دا وعدہ طریقہ را تخی اور فرمائی چی ابو ہریرہ دنیا کے خلق چی ودون کئی نو دے سلور مقصدو لے کئی پا دے سلور مقصدو کی یو مقصد ضروری وی لمالہا یا خلق وعدہ دے لکی چی یو مالدار خزا کور تراولم چی مال میں زیاد شی دا فلان کی خان او دا فلان کی نواب لوردن و دیر مال او دولت بور سر راشی ولی جمالها بعض خلق دیل خزا کئی چی دا دولے دا خوبصورت دا دی حسن زیاد تے دا بلا بدرنگ را دا بدرنگ نکم دا خوبصورت کم اگر چی دا جہان بے وقوف ولی نی تو دولی زیاد تی سنگار زیاد تی حسن زیاد تی ذکر کم اور دریم مقصد دا وعدہ دا دے لحسبها دا خز ذکر کم چی یو لوی نسب حسب سر تعلق دے پلاری لوی خان دے پلاری لوی نواب دے رونے دیر لوی خلق دے پدی نسبت دا خز کے او سلورم یا مقصدم بل چی دیر کم خلق دے مقصد تا خوشحالی گی لدینها چی دا خز دیندار دا و دا دیندار قرآن سر تعلق دے یا مال پس خلق دی یا حسب نسب پس خلق دی یا دول پس خلق دی اور یا دین پس خلق دی. ابو ہریرہ تبا کم خزا کے فاظفر بذات الدین تربت یداک دا دا حضور پاک دا منی الفاظ دی دا منی خیری دی کہ ابو ہریرہ لاست پخورو کی ککڑشا
تکه ښځه کول غواړې نو پام کوه ګورې مال او حسب او نسب پسې ونه ګرځې دینداره ښځه په نکاح والا. دا د نبی علیہ السلام آداب و ابو هریره ته چل وښو طریقه وښوله چې ښځه ګورې کلي کې تپوس وکړه چې کومه ښځه دینداره کومه نیکعمله کومه قرآن خوانه کومه د الله نه یریږي هغې ښځې سره نکاح وکړه ستا دنیا به م ښي ستا آخرت به م ښي. که بی دینې ښځې سره د نکاح وکړه دنیا به دې م بربادي آخرت به دې م بربادي. او دا رښتیا خبره ده. زمونږ د عربۍ کې ښځې ته رفیق الحیات وایي د ژوند ملګرې مونږ ورته د ژوند ملګرې وایو. نو که ښه ښځه دې په قسمت دینداره وخته خو د ژوند ملګری دې مزیدار دی عمر نه به خوشحاله. او که رفیق حیات د ژوند دا ملګری دې بېکاره وخت دا د ژوند ملګری خراب وخت او بیا تم ورسره خراب شوې د مجلس سر خامخا وي. ښځه ښه ده خاوند به ښه کوي، ښځه خرابه ده خاوند به م خرابوي. خسرت دنیا والآخره دنیا دې م تباه ده آخرت دې م تباه دی. بیا یو مصیبت زمونږ وطن کې بل دی. ما بله ورځ ترجمه کې زمونږ دا ښځې د خاوند د آدابو ذکر راغی چې خاوند کله کور ته ننوځي نو په ښځه به سلام اچوي. السلام علیکم السلام علیکم پتا دې سلامي سلام به اچوي. نو یو ښه قابل سړی یو ډېر قابل سړی د دنیا په خبرو کې یو قابل سړی ما ته وایي ښه مولوي صاحب مونږ به ښځه باندې سلام اچو. ما ویو الله وایي چې په ښځه سلام اچوه. شریعت دا نه وایي چې په ښځه به سلام نه اچوي. شریعت وایي د ښځې خپل حقوق او خپل آداب دي، د خاوند خپل حقوق او خپل آداب دي. ښځې سره د کور په کار کې خدمت بم کې سلام نه د کور کار کې به ښځې سره خدمت هم کې او د غیر ضروري خدمت نه به م ښځه ساتي. کټوی به م ورسره پخی، پیپر به م ورسره پرې کې، ټماټر به م ورسره پرې کې، اور به م ورسره بلی، جارو به م ورسره وی. د ځانه نه ویم د دواړو جهانو سردار کړي دي. نبی کریم علیہ السلام یو ځل کور کې ناست دی د حضرت عائشې صدیقې کله ناست دی. یو بله بیبي ده هغې وله په لوښي کې په کنډول کې د ټیکري دا لوښی و دې کې وله لکونې خوراک راولېږه. عایشه بیبي خفه شوه چې نبی علیه السلام زما په کور کې دی زما بنې بلې لږ څه اختیار دی چې زما کور ته ورله شی رالیږي. د دې بنو بنو سره خامخا یو پوټی لږه نالګې غوندې وي. نبی علیه السلام ما سره دی نو چې ما سره خوراک به زه ورکوم. د بلې بیبي څه اختیار دی چې زما کور ته زما کوټې ته پیغمبر علیه السلام له خوراک لوړېږي چې ورسره مینه وي نو چې کله نبی علیه السلام د هغې کوټې ته لاړ شي نو هلته د خوراک وله ورکړي. څنګه هغه خادم یې هغه لوښي کې خوراک راوړه عایشې بیبي لوښي له ټس ورکړه هغه لوښي په ځمکه پرېوت دړې وړې شو خوراک هم په ځمکه پرېوت لوښي هم ډکری شو خوراک هم په ځمکه پرېوت. اوس که د دې زمانې خاوند وې څه چل به یې کو کوتک ته به یې لاس کو غټه دړه به یې کته چې ښه مال یې توفه راولېږله مال یې ډالۍ راولېږله او ته بیا د خادم لاس وهې او لوښي دې مات کو انګولې دې توی که دا دې څه وکړل. د دواړو جهانو سردار ته ګوره او ښکلي اخلاق ته ګوره. الله دې مونږ کې اخلاق نبوي پیدا کړي. حضور پاک چې دې ښځې بیبي څنګه عایشې دې لوښي له ټس ورکه او لوښي په ځمکه پرېوت او مات شو. حضور پاک دا دوه ټکې وایي غارت امکم میندې مو هلاکې شه داسې څوک کوي لکه دا تاسو چې وکړل. بیا م عایشې ته نه وایي چې غارت امکې ستا مور دې هلاکه شي نه عامه خبره کوي. ای ښځو میندې مو هلاکې شه داسې څوک کوي. بیا م عایشې ته نه وایي چې شا به دا انګولې راغونډ کا شا به دا ټوټې راغونډې کا. د دواړو جهانو سردار خپله ورته کېناست هغه ډکرې م راغونډوي هغه خوراک هم راغونډوي هغه ټول خوراک او ډکرې یې په دې خپلو لاسو مبارکو راغونډې کړې. بیبي ته نه وایي چې راغونډې کا په خپلو لاسو مبارکو یې راغونډې کړې بهر یې وغورځولې خادمې ته وایي ودرېږه صبر وکړه. لاړ د عایشې د کوټې نه بل کنډول راواغېسته وی دا د مالک کنډول دې مات که دا یو څه هغې له غږ ورته نور مه کوه.
اخلاق نبوي ښځو سره داسې سلوک پکار دی کوم چې د دواړو جهانو سردار استعمال کړی. یو کافر یو ځل د نبي علیه السلام میلمه شو او دغه کافر د بېعزتۍ په خیال راغلی و، د بېادبۍ په خیال راغلی و چې زه د نبي علیه السلام بېادبي وکړم. چې څنګه راغی دا کافر، نبي علیه السلام ورته بستره وغوړوله، په دې باندې سمله چې څنګه سملاست د شپې وختي پاسېد او په بستر نبوي باندې اودسمات یې وکړو، لوی اودسمات یې وکړو او فوراً نیغ په منډه وتښتېد. هم په دې نیت راغلی و چې نبي علیه السلام ته زه بېادبي وکړم او ده ته تکلیف ورسوم، دې خفه کړم. هغه بستر باندې یې ګندګي وغورځوله او دسمات یې پرې وکړه، غټ اودسمات یې وتښتېد. اتفاقاً چې دې ته دی په منډه ته چې هسې نه څوک را باندې خبر نه شي، توره ترې پاتې شوه، توره ترې هېره شوه. نبي علیه السلام چې تهجدو نه فارغ شو، راغې د میلمه خبر اخلي چې میلمه م پاسوم، چې وکتل میلمه نشته. چې ډوې بله کړه، ویې کتل کوټه کې بدبویي وه، چې ویې کتل هغه بستر نبوي بستر د حضور پاک د ملاست بستر، په هغې اودسمات پروت دی. خفه شو نبي علیه السلام چې ګوره دې میلمه خو ما سره ډېر زیاتې وکړه، ما وله شپې له بستر راوړه، عزت او اکرام مې وله وکړه او دې بدبخته زما دومره بېادبي وکړه، زما په بستر پاسې غټ اودسمات یې وکړه، وتښتېد. اوس دا حالت که مونږ سره پېښ شي نو مونږ څه کوو؟ مونږ فوراً ښځې ته چوکه ونیسو، راشه شابه دا اودسمات یې زر وغورځوه. اوس غلطي هر څه زمونږ وي او زور بیا په ښځه وباسو. که یو سړی بار په کوڅه کې او په دروازه کې بیټک کې چا سره جګړه وکړي که نه، نو بار کشم نه کوي، غلې غوندې راشي، بار نخرې نه کوي، ټول زور په ښځه وباسي. ښځې ته بیا غوسئ، هلکه نخرې دې بار وکړې، وال دې بار وخوړل او زور اوس د ښځې نه وباسي. اوس نبي علیه السلام دا نه کوي. په کور کې 9 بیبیانې موجود دي، وینځې هم شته، غلامان هم شته، حضرت انس غوندې خادم هم موجود دی، لیکن نبی علیه السلام هغوی ته نه وي چې راشه دا کار وکړه، په خپلو لاسو مبارکو هغه ګندګي راغونډوي او بهر یې غورځوي. کم لاسونه چې د هغې مقام د عرش نام اوچت دی. زمونږ د علماو دا فیصله ده او زمونږ کتابونو لیکلی دي چې د دواړو جهانو سردار په مدینه شریفه کې کم خاورو کې متصل لګېدلی دی، د هغې خاورې قیمت د عرش نه زیات دی. ته به یې د عرش نه ولې قیمت زیات دی؟ چې ته دا خاورې چې ته عرش، د عرش نسبت الله ته کېږي، د دې خاورو نسبت رسول الله ته کېږي، نو چې خدای اوچت شو نو عرش یې اوچت شو. دا خاورې ولې اوچتې دي؟ نو جواب یې کوي علما، وی د خدای داسې وجود نشته لکه زما او ستا دا وجود چې دی. خدای له داسې جسم نشته، خدای په عرش ناست نه دی، د خدای وجود عرش سره لګېدلی نه دی، د عزت او د شرافت نه د عرش نسبت الله ته کېږي او دې خاورو سره د رسول الله وجود لګېدلی دی، په دې نسبت دا خاورې د عرش نه اوچتې دي. نو چې دا خاورو کمو خاورو چې د هغې تعلق د حضور پاک د وجود مبارک سره لګېدلی دی او هغه خاورې د عرش نه زیاتې دي، ته سوچ کوه چې د لاسو مبارکو نسبت او د هغې عظمت به څومره زیات دي. هغې پاکو لاسو باندې دا ګندګي راچئ او بهر یې غورځئ. اوس به ته داسې وکړې، جارو به ووې، ګندګي به وغورځې، څه وایي ورته چې څوک ښځې سره کار کوي او د ښځې سره خدمت کوي، جارو ورسره وایي یا کور کار ورسره کوي، مونږ پښتانه ورته څه وایو؟ هلکه فلانکې سړی څه دی؟ وایي دا د ښځې بړوا دی. وایو که نه وایو؟ جومات ته لږ ناوخته شو، هلکه فلانکې مړه هغه څه د ښځې بړوا دی، ټول اوس ښځې سره لاس دي او ټیپر ورسره پرې کوي. د ښځې بړوا نه دی. کوم سړی چې کور کې خدمت کوي، ښځې سره مدد کوي، تعاون کوي ورسره، دا د ښځې بړوا نه دی، دا د نبي علیه السلام د سنت متبع دی، د نبی علیہ السلام د سنت اتباع کوي. خپلو لاسو مبارکو باندې ګندګي غونډه کړه، دا ښکلی اخلاق د حضور پاک. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی، وی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 کاله مې د حضور پاک خدمت کړې، 10 کاله. فما قال لی اف قط، په دې 10 کاله کې ماته اف قدریم نه دی ویلی. داسې اخلاق خدای پاک نبی علیہ السلام له ورکړي.
یو سړي نه یو ځل نبی علیہ السلام یو ټس وویست، شا باندې یو څپېړه وویسته، یو صحابي نه. نبی علیہ السلام ورته ملګري ما خو درنه څپېړه وویسته او خفه نه شي، خفه نه شي ما درنه څپېړه وویسته. وی نه یا رسول الله خفه یم. وی راشه چې ته خفه ما نم څپېړه وباسه. وی دې خوا هغه صحابي را پاسېد او پیغمبر علیه السلام ته اوس مخامخ ودرېد. وی تا ما نه څپېړه ایستلې زه م درنه وباسم. نبی علیہ السلام وی راشه وباسه او صحابه ورته خوټ کېږي د جوش نه چې ته څنګه پیغمبر علیه السلام امتي او څنګه صحابي، ته د پیغمبر علیه السلام نه انتقام اخلې، دا ته څه کوې؟ وی نه ما نه پړق ایستلې زه م ترې پړق وباسم. حضور پاک ښکلی اخلاق ته وګوره، حالانکې د ټوکو نه خوشطبي ورسره کوله. وی راشه ما نه غزار وباسه. صحابي ورته څه وایي؟ وی نه یا رسول الله تا چې ما نه غزار ایسته نو په شاتوره ملا دې رانه ایستلې، ملا مې څرګنده وه او ستا څادر دې څادر لرې که چې زه م په بربنډه ملا تا نه ټس وباسم. تا ما نه په بربنډه ټس ایستی دی، زه به م درنه په بربنډه ټس وباسم. د حضور پاک ښکلي اخلاقو ته ګوره، فوراً یې ورته څادر لرې که. وی راشه په بربنډه ملا ټس وباسه، خو زه د چا بدل اخرت ته وړل نه غواړم. راشه فوراً ما نه ټس وباسه. چې ملا یې ورته څرګنده کړه، هغه صحابي په ژړا شو، په چغو چغو په ژړا شو، راغی د نبي علیه السلام په ملا مبارکه ور پرېوته او د حضور پاک وجود یې ښکلو. وی یا رسول الله ستا دا خیال و چې ما نه به ټس وباسې؟ زما د قسمي زما روح او زما بدن او زما نفس تا نه قربان دی، زه ستا نه ټس نه وباسم، خو ما ستا مهر نبوت کته چې دا لغوندې وګورم چې دا ښکل کړم. د دواړو اولو په منځ کې د حضور پاک مهر نبوتو د کمترې داګې عمره رکوټې غوندې غوښه وه، په 40 کال پیدا شوې وه او په هغې دا الفاظ قدرتي تورغیبي لیکلي شوي وو، سر انت المنصور، ای پیغمبره چې کوم ځای ته ګرځې ګرځه د الله د طرف نه به تا سره امداد کېږي. کله چې حضور پاک وفات شو، حضرت ابوبکر صدیق ورغی، صحابو کې لوی انقلاب پیدا شو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گنگے شو، حضرت علی رضی اللہ عنہ بے ہوش دے، حضرت عمر فاروق دماغ کار نہ کی تورے غشترو پا منبر ناستا سے خوزئی. بے منافقان وئی کہ نبی علیہ السلام وفات شوے دے، زما دے قسمی کہ نبی علیہ السلام وفات نہ دے جمدے دے پیغمبر نمری، لکه د موسی علیہ السلام غوندې کوهی تور له تللی دی د خدای ملاقات له او راضي به، او چې کم خلک وایي چې نبی علیہ السلام وفات دی زما په دې توره به دې سټونه وایي، بېهوشه دی بالکل، دماغ یې کار نه کوي. حضرت ابوبکر فرمایي وی زه ورغلم، حضور پاک میں اوکتا، وی نبی علیہ السلام دیر خکل پروت تے پکٹ کے، زما لور دا حضرت عائشی سینی تے ڈڑا والدہ، وی میں چا عائشی دے خواشا زخپل دوست گورم، وی نبی علیہ السلام میں اوکتا، وی چی دا پہ پویشم چی دا نبی علیہ السلام خدا دے جہان نا بل جہان تا تشریف اوڑے دے، وی بیا میں یقین نکے دا، وی فوراً میں دا نبی علیہ السلام مہر نبوت اوکتا، وی چی مہر نبوت میں اوکت مہر نبوت نو پتندی باندې ښکلی، وی طبت یا حبیبی حیا و میتا، اے زما دوستا په جون باندې څه ښکلی وی او د جون نه پس د وفات نه پس څه مزیدار او څه ښکلی، په تندي باندې ښکل کو او بیا بهر ته راووت، خلکو ته وی ما مهر نبوت وکړ. من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت، که څوک د الله عبادت کوي خدای جمدې دې نمري. ومن کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، که څوک د نبی علیہ السلام عبادت کوي پوه دې شي چې هغه معبود وفات شوی دی، نبی علیہ السلام وفات شوی دی. دغه مهر نبوت یو ورځ د پاسه 40 کاله چې پوره شو راښکاره شوی وفات سره ختم شو. نو هغه ول هغه مهر نبوت ښکلو. بهر صورت دا د حضور پاک ښکلي اخلاق مې درته ښول چې د نبی علیہ السلام دومره مزیدار اخلاق و. دغه اخلاق حضور پاک مو تا ته ښیي چې کور د ښځې سره، د بال بچ سره، د ګاونډیانو سره، د خپلو لونو سره او د خپلو زامنو سره ښه اخلاق به استعمالی، غلط خوی به نه استعمالی. د ښځې سره ملګرتیا به کوې د کور په کار کې، ښځه به تا سره ملګرتیا کوي. نو ابو هریره رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام ته وصیت کوي، وی دینداره ښځه وکړه. ورونو دین او دنیا کې د ځمکې اسمان فرق دی. نن زمون خلق دنیا پسی دی، دین یې شاته غورځولی دی، حالانکه دین کې چې څومره فایده ده، قرآن او سنت سره تعلق جوړولو کې چې څومره فایده ده، دا د دنیا په کارخانو د دنیا په بلډینګونو کې نشته.
دا تعلق چې ستا د خدای د کتاب او د پیغمبر د حدیث سره پیدا شو، دینداری در کې پیدا شوه. کومه ښځه چې دینداری د نبی علیہ السلام بیبی د حضرت ام حبیبه رضی اللہ تعالی عنها د حضور پاک بیبی ده او د ابو سفیان لور ده. نبی علیہ السلام سره مدینه شریفه کې ابو سفیان مخکې کافر وروسته مسلمان شو. یو ځل ابو سفیان راغی مدینه شریفه ته، چې راغی وی زه ورځم چې د خپل لور ملاقات وکړم. تپوس یې وکړه وی زما د لور د ام حبیبې کوم یو کور دی؟ صحابه ورته خو دقه د نبی علیہ السلام کور دی او ام حبیبه په دغه کور کې اوسېږي. چې ام حبیبې کره ورغی، لور چې پلار ولید او پلار چې لور ډېره موده پس ولیدل، یو بل ته د هغه خوشحالۍ نه په ژړا شو. پلار ورغی د خپله لور یې ښکل کړه، لور ورغی د پلار لاسونه ښکلی، ګوټ ته داسې یو مسله پرته وه، د کجورو د پاڼو یو مسله پرته وه، نور اسم نو. د مال او دولت د حضور پاک او صحابه سره د مال دولت اس قدر نو، اسم نو. ګوټ کې مسله پرته ده د کجورو د پاڼو، بل اسم نشته، نه تولی شته او نه فوم شته او نه بالښتونه شته او نه تکیاګانې شته، اسم نشته. ابو سفیان ورغی او دا د پیغمبر علیه السلام بیبي ده، د لور ده، دی ورغی او دی په دغه مسله کښېني. ام حبیبه ورته وایي دا خپل وایي بابا لږ غوندې صبر وکړه، لږ غوندې صبر وکړه. چې دی کښېناستېده وایي بابا لږ غوندې صبر وکړه. دی ودرېد، د دا خیال و چې په دې پوزه کې راته څه بل څه بستر اچوي، مالوچو څه تولی پې اچوي، بل څه اچوي. ام حبیبه ورغله او هغه مسله ته غونډه کړه، خو یې نږدې کړه، مسله ته غونډه کړه. پلار ورته وایي بچې دا دې څوک کړل؟ زه میلمه یم او څومره لرې ځای نه رالم او ستا پلار یم، نو په کار دا وه که دا مسله غونډه وه چې تا ما ته خوره کړې وې، نو هغه مسله خوره وه تا ما نه غونډه کړه، دا خو تا زما ډېره لویه بېادبي وکړه. او ما اورېدلي دي چې ستاسو پیغمبر چې ستا خاوند هم دی مسلمانانو ته خپلو ملګرو ته د مور پلار د ادب ډېر لوی تلقین ورکوي چې د مور پلار ادب کوئ، او تا زما دا ادب وکړو چې تیار پوزه کې مسله هغه دې رانه غونډه کړو، زه اوس په خاورو کښېنم. حضرت ام حبیبه ورته څه وایي؟ دینداره ښځه دې ته وایي لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. دی خوا پلار دی، اخوا پیغمبر دی، پلار نه منم او پیغمبر منم. دی خوا مور ده، هلته پیغمبر دی، مور نه منم پیغمبر منم. ایمان دی ته وایي. کله چې د بدر قیدیان ونیولی شو، اویا کسان قیدیانو پکې، اویا کسان، نبی کریم علیه السلام ملګرو سره مشوره کوله، دې سره څوک؟ حضرت ابوبکر پاسې یا رسول الله فدیه به تیوالو پرېږدو، ټیکس به پې کېدو، هغه به تیوالو پرېږدو. اکثرو صحابو هم دقسې به وکړو، فدیې به تیوالو او پرېږدو. نبی علیه السلام وایي دا مشوره زما هم خوښه ده. عمر پاسې یا رسول الله زما یو تجویز دی اورې د پیش کړم. وایي وایه عمره ته څه وی؟ وایي زما دا خوښه ده چې دا اویا واړه وجنو، دا ختمو. نبی علیہ السلام عمره فیصله دې ډېره سخته ده. وی یا رسول الله نرمه ده لږه سخته ویم، دا فیصله نرمه لږه سخته ویم. وی څه عمره؟ وی وجنو به، خو هر یو کس به خپل رشته دار په خپل لاس وجني. زما ماما دې پکې د به خپل ماما لالو. یا رسول الله ستا پکې تره د عباس او زوم دې پکې ابوالعاص، ته به د خپل تره او د خپل زوم په خپل لاس لالی. د ابوبکر پکې زوی دی، اب خپل زوی لالی. د علی پکې رور دی عقیل، اب خپل رور لالی. هر صحابي به خپل رشتہ دار په مری چاړېږدي او الالی به. نن مونږ الله ته ښایو چې خدایه ستا مقابله کې نه ماما پېژنم، نه زوی پېژنم، نه پلار پېژنم، نه تره پېژنم او نه زوم پېژنم. حضور پاک ورته عمره فیصله ډېره سخته ده. زه جبریل سره مشوره کوم، یا رسول الله ستا پکې تره د عباس او زوم دې پکې ابوالعاص، ته به د خپل تره او د خپل زوم په خپل لاس لالی. د ابوبکر پکې زوی دی، اب خپل زوی لالی. د علی پکې رور دی عقیل، اب خپل رور لالی. هر صحابي به خپل رشتہ دار په مری چاړېږدي او الالی به. نن مونږ الله ته ښایو چې خدایه ستا مقابله کې نه ماما پېژنم، نه زوی پېژنم، نه پلار پېژنم، نه تره پېژنم او نه زوم پېژنم. حضور پاک ورته عمره فیصله ډېره سخته ده. زه جبریل سره مشوره کوم. فوراً جبریل علیہ السلام چې کله به حضور پاک ته یو مسله پیښه شوه، جبریل علیہ السلام الله سره کنیکشن ډایرکټ تعلق و. جبریل علیہ السلام راغی، وی جبریل څوکم؟
عمر هغسې وی یو ملګری دی او اکثر خلک وي چې فدیت والا وی یا رسول الله خپل اختیار کوه چې ستا څه خوښه یې هغسې وکړه. جبریل علیه السلام اختیار ورکړه نبی علیه السلام ته. نبی علیه السلام عمره ستا یو کس او ستا یو ملګری دی او دې خواته کسان ګڼ دي د دوی ملګرتیا کوو مونږ خلک ټوټونو فیصله کوو جمهوریت دی بس د دې ملګرتیا کومه او ستا فیصله نه منمه وجنو یې نه خدای به دا مسلمانان که رښتیا بیا خدای مسلمانان کړل دا به خدای مسلمانان کې د فدیه و دیوالو پرې بهدو چې کله نبی علیه السلام فیصله وکړله عجیبه فدیه م اخېستله. حضرت عباس ته وایي ډبل به ورکوې. صحابه یا رسول الله ستا تره دی که تی معاف کوې نو معاف یې که. وایي نه ډبل به ورکوي دی د خپل ځان فدیه به م ورکوي او د عقیل به م ورکوي. عباس ورته وایي چې یا رسول الله ما سره خو اسم نشته تا ته پته ده چې زه ډېر غریب یم. وی عباسه ته غریب یې وی یو وی چې ته کله د کور نه راوتې نو ستا ښځه ام الفضل هغې له د یو بټوه ورنه کړه چې تا ورته وی چې دا ځان سره سنبال که پته مې نه لګي که جمدې رالم را به کې او که جمدې رانلم دا به ستی. عباس وی تا ته چا الوې وی ما ته خپل الله وی زما د قسم په خدای وی قسم مې دې پاللی چې دغه بټوه خو ما ښځې له پټه ورکړې دي نه خو ما هېڅوک نه دي خبر کړی معلومیږي دا په رښتونې الله خبر کړی او ته د خدای رښتونې پیغمبر یې. ابوالعاص زوم دی د نبی علیه السلام وی ابوالعاص فدیه رالیږه او د نبی علیه السلام لور دغې وخت کې په مکه شریفه کې ده. ابوالعاص خاوند کافر او لور مسلمان. ابوالعاص فدیه راولیږه وی ډېره ښځې ته خط ولیږه چې زما دومره فدیه کېږي او دا راولیږه. ښځه د نبی علیه السلام لور وه هغې چې کله د فدیې سامان برابر کو راویلیږه نو هغې له حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها یو هار جوړ کړی یو امیل و امیل یې ورته جوړ کړی حضرت خدیجې خپلې مور. نو حضرت زینب چې د نبی علیه السلام لور وه او د ابوالعاص بیبي ده هغې هغه فدیې باندې چې کوم سامان و هغه سړي ته وایي چې دا سینګ مې درته سامان درکړه دقسې به زما پلار ته کښېدی. هغه امیل یې د غاړې نه وویسته او د هغې سامان د پاسه یې کېښود. وی دا یو څه نبي علیه السلام ده چې کله نبي علیه السلام ته یو فدیه مخکې کېدله یا رسول الله لور ما باندې ډېر لوی نازکه زینب ولې وی فدیه م راولېږله او د فدیې د پاسه هغه امیل م راولېږه چې کوم امیل زما بیبي خدیجې هغې له په واده کې کړی و. دا ماله طنز را کوي چې پلاره ما نن فدیه غواړم دا امیل دې مواله کې کوم امیل دې ماله واده کې کړی نو که ستاسو خوښ نو زه به زینب ته خپل امیل واپس کړم. دا هغه امیل دی چې زینب سره د خپلې مور یادګار پاتې وي. صحابه یا رسول الله دا ټول مال ورته واپس فدیه نبی علیه السلام واغشتې فدیه واغشتې قیدیان یې پرېښودل فوراً قرآن حکیم کې آیات نازلېږي ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. چې کله پیغمبر قیدیان ونیسي جیلیان ونیسي قیدیان هغوی به داسې نه پرېږدي یا رسول الله تا ولې له عمر رایه ونه منله. عمر چې کم تجویز پیش کړی کم رای پیش کړی هغه رای قبلول پکارو دینه سرونه وال پکارو. اوس چې دې څه کړي دي ښه دې کړي دي آینده لپاره بیا داسې نه کوي. قیدیان چې ونیسي سټونه به ته غورځوي. نبي علیه السلام عمر راوغوښتي عمره ستا د رای مطابق الله تعالی قرآن حکیم کې آیات نازل کړي
چې د عمر رے بهتره واده دی قیدیانو ستونه به دی والي او حضور پاک فرمایي دې خبرې ته غوږ کېدی وی ما د عمر رے ونه منله او ما د نورو صحابه رے ومنله اور را کوشوی د مدینې په خوا کې دی رو که جبریل ما له اختیار نه وي راکړی او ما د عمر خبره نه وي منلې او د نورو خبره یې منلې وي او جبریل اختیار نه وي راکړی د اور به سوا د عمر او د هغه د ملګري نه ټول د مدینې خلک سره وي خو چونکې ما جبریل سره مشوره وکړه هغه له اختیار راکړه مشوره کې پیدا جبریل اختیار راکړه په دې نسبت الله تعالی هغه اور اوچت بار سو درونو دغه د حضور پاک یو خوا نبی علیہ السلام دی بل خوا خدای دی بل طرف ته مور او پلار دی نه مور اخلم نه پلار اخلم رسول الله اخلم نو ام حبیبی رضی الله عنها خبره مې کوله چې کله پلار یې راغی پوزکې ته غونډ کو ورته یې ستا پیغمبر تا ته د پلار عقل نه دی ښولی ما خوریدلی چې نبی علیہ السلام ملګرو ته د مور پلار ادب ښولی دی تا ما نه پوزکې ولې غونډ کو په کار راوه چې پوزکې دې راته خور کړی وې نو تا خور پوزکې د ما نه غونډ کو تا خو زما ډېره بېادبي وکړه وی پلاره ته مې پلار ستا قدر او عزت زما په دې زړه کې پروت زه یم چې تا ډېره موده پس مې ولیدې چې ستا څومره قدر او ستا عزت وکړم وی دغه مې عزت و چې تیار مسله دې رانه غونډه کړه تیار پوزکې دې رانه غونډ کړه وی بابا دا د رسول الله د ناستې پوزکې دی د دواړو جهانو سردار پې ناسته کړې ده ستا غوندې د کافر د ناستې لیک پوزکې نه دی دیندار ښځه ده دین دې پکې پیغمبر سره تعلق دې پکې دی خوا پلار دی خوا د پیغمبر مسله ده پلار دی وخت اوس د پلار قدر نشته د پیغمبر د مسلې قدر شته ورونو که تاسو هغه ښځې وکړئ چې کومې ښځې دینداره وي کومو ښځو کې دین دی والله جن به مو پاران دا دنیا به هم ښي هغه دنیا به هم ښي او که بېدینه ښځو سره هم نکاحګانې وکړې غلطې ښځې هم په نکاح واخېستې دنیا خو دې اورو اخرت به هم بربادي الله دې بیا رحم وکړي اکثر زمونږ دا خلک بیا لکه معمولي غوندې خبره شي ښځې سره وال ټکول شي بس یو ټکې ورته بله م ووایم دې باندې ځان پوه کړي په لږه لږه خبره یو د ښځې ګورې په مخ وال منوي شریعت کې راځي چې ښځه دی په مخ به بلکل نه وي د ډول او د زینت په ځای به ښځه بلکل نه وي یو دا طلاق الفاظ دی نه ګورې ځان ساتي بیا ګورې تاسو له هم چل نه درځي او مونږ ملیانو له هم چل نه راځي اکثر مونږ له راځي که نه دا ښځه چې طلاقه شي په خپل نوم بیا شرمېږي ما ته خو چې مخامخ کېږي او ښځه مې طلاقه کړې د جیره دې مسلې زه خو ته بې طلاقي نه بله خبره بیا نه کوم وی دا ته خو ما ته ډېر سخت لفظ دی نو مې همدغه شریعت دغه لقب در کړی دی نو بیا وله خپل هم چل نه ورځي او بیا مونږ له هم چل نه راځي نو ګوره دا یاد ساتئ د طلاق دا لفظ په خولې ګوره استعمال نه کوي ډېر خلک په معمولي خبره زوی ته هم کنځل کوي طلاقي زویه چې زوی ته وایي چې طلاقي زویه خو دا نه دی کار وکړو غوی ته م وایي د طلاقي غویه ښځې ته م وایي چې طلاقي ښځې بس ځان لري معامله غرقه کړه نو ګورې سړي سره دغه درې کالتوس دي درې طلاقه دي که یو دې وغورځاو دوه کالتوس سره پاتې دي که دویم دې وغورځاو بل د سره یو پاتې دی او که درې کالتوس دې ختم که بس هېڅ هم د سره نشته ښځه لاړه او ستا ښځه نه ده اوس که تاله واپس راځي د هغې ډېر ګران کار دی بیا د هغې نه دې خدای وساته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دور دی زمونږ امام صاحب ډېر عقلمند او فکرمند انسان یو سړي د هغه په دور کې ښځې له طلاق ورکړی او د ښځه خاوند د شپې یو بل سره روان شو د ښځې د خاوند سره خبرې نه کولې نو دا خاوند ورته وایي که تر د سبا د خطو پورې د را سره خبرې ونه کړې نو په ما په درې کاڼي طلاق دی په دریو طلاقو طلاق دی که سبا د خطو پورې د را سره خبرې ونه کړې ښځې چې دا واورېدل بس ښځې ګونګې واچو خولې له غوټه ورکړه چې ښځه چې بچړو تا نه خو زه نن ما خدای پاک خلاصوي اوس خاوند ورته ښځې خبرې کوه که نه او ته اشارې کوي چې بس له خپلې خولې بلا واليه ایله نن به تا نه ما خدای خلاصه کړي دی ورته اوس دې وایي چې دا رانه څه د خولې نه غلطه خبره وخته ما خو وایي چې دا ښځه به زور ومني او دا به ټیک شي دا خو ښځه اوس بلکل خبرې نه کوي او دا خو شپه تېرېږي او سبا را نږدې کېږي که تر سبا پورې دې خبرې ونه کړې خو دا ښځه را باندې طلاقېږي او درې طلاق یې ویلي دي بیا خو هېڅ هم نه جوړېږي
دی ورته اوس دا مینتونه هم کوي، زاره هم ورته کوي چې ما نه غلطي شوې ده، معافي درنه غواړم، په دې خپو هم دې خپلې ښځې ته پرېږدي. خو ته را سره اوس خبرې وکړې که سبا راوخت معامله سبا برباده ده. او ښځې ورته په خولې لاس کړي چې سوال نه پیدا کېږي، تا زه سوځولی ما بس نن به که ښایي زما اوس تاخیري په سبا راوخېږي زه به دم پلار کړم. چې په ده ناوخته چې لاړ امام ابو حنیفه صاحب امام صاحب رحمت الله علیه به د الله تعالی ډېر لوی عبادت کو. 2 رکعاته به یې مونځ کو، په یو رکعت کې به یو ځل قرآن حکیم ختمو، بل رکعت کې به بل ځل قرآن حکیم ختمو، یو رکعت کې یو ځل او بل یو رکعت کې بل ځل. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه الله تعالی ډېر لوی مقام ورکړی. چې دې ورغې ورې ورته وډبو هغې مانځه نه وویسته. امام صاحب دغسې خولې نه مې یو غلط خبره وتېره وې څنګه وي ښځې ته مې دقسې ویلي دي که تر سبا پورې را سره خبرې ونه کړې په ما په 3 کاڼي طلاق یې. اوس ښځې خولې له زور ورکړی دی، خبرې بلکل نه کوي. وی تا ته چا وی چې داسې خبره وباسه، وي چې غلطي رانه شوې ده چې چل جوړ کړه. وي زما سانه خبره ده، ورشه ښځې سره کښېنه زه درله. چې دې راغې ښځې سره کښېناستو، امام صاحب لږ ناوخته ځي ورځ بیا کله پښپو پرېوځي، منتونه وله کوي، پښپو وله زورونه کوي چې ښځې د خدای خاطر وکړه او سبا را ختو والا دی او که دې را سره خبرې ونه کړې بس بېغمه کېږي رانه، ته ما نه خلاصېږې ستا نه دا به څه چل کوو. هغې خولې له زور ورکړی دی چې بس نن خدای پاک ته ماته ایله ګیر کړې او بس تا نه به مې نن خدای خلاص کړي. رښتیا خبره چې دا کم خراب خاوند دي که نه، نو د ده په مرګ ورې ښځه خوشحاله چې دې مړ شي دا ښځه ورته هسې مخسر وایي، نور پرې ښه خوشحاله چې تا نه خدای خلاص کړم. ښځه ګوره ډېر قمقل بوټی دی، ناقص العقل او ناقص الدین ورته د خدای پیغمبر ویلي، عقل کې هم نقصان او دین کې هم نقصان دی. چې بیا ناوخته شو بیا ورغی امام صاحب چې امام صاحب د خدای خاطر وکړه راشه اوس وخت سبا راختو والا دی او ښځې خولې له زور ورکړي سبا راوکړي چې ګورې ښځه طلاقېږي او بس کار مې خرابېږي. ورته نیک بخته په ارام کښېنه هېڅ هم نه کېږي زه درله. دی بیا راغی کور یا ته ښځې سره ګپ شپ لګوه. اوس امام صاحب ښه په ارام خپل عبادت کوي، اوس بیا راغی بیا ورته مینتونه کوي، کله ورته قسمونه اچوه، کله ورته قرآن شریف راځي د خدای خاطر وکړه خبرې کوه. هغه ورته اشارې کوي چې که خیر بس سبا را روان دی، بس تا زه ډېره کړولې مو نن بس تا نه به ما خدای خلاص کړي. بیا ورغی امام صاحب له امام صاحب وي د خدای خاطر وکړه دغه سبا راخېږي، یو 15 منټه پاتې راشه ګنې کار خراب دی. امام صاحب ورته وایي ګوره اسم نه کېږي، زه ورشه ښځې سره کښېنه، ښځه ډېر بېوقوف شی دی کار به وشي. زه وایي ته کښېنه ښځې سره ضرر. امام صاحب راغی سبا لا نو ختلی، د سبا د خطو نه داسې نیمه ګنټه 3 پاوه مخکې راغی. امام صاحب ډېر ذهین انسان ډېر زیات په جومات کې ودرېده او بانګ یې شروع کړه الله اکبر الله اکبر. خو د سبا د خطو نه مخکې بانګ وویل چې ښځې بانګ واورېده وایي حقه دې سبا شو خدای پاک دنه خلاصه کړم. امام صاحب اواز ورکوي سبا لا نه دې ختلې مخکې دې ورسره خبرې وکړې بانګ یې راته مخکې ویل سبا لا نه دې ختلې مخکې دې خبرې وکړې. بار صورت د دې الفاظونه ګورې ځان ساتي. ایوب خان صاحب زمونږ یو قانون پاس کوو خو یاره د علماو له الله تعالی ډېر لوی مقام ورکړي. هغه وی اوس هم دې مخکې ورځو کې څه بعضې ښځو دا الفاظ استعمال کړي. اوس هم مخکې ورځو کې وی چې یاره سړي ته د طلاق اختیار دی نو ښځې ته د طلاق اختیار میلو شي. خادم صاحب اخبار ته راغلی ایوب خان دور کې دا آئی دي قوانینو کې دا یو فیصله وه. حاجي صاحب رحمه الله حاجي صاحب محمد امین چې دا کم زمانو مخکې خادم صاحب او دی رونو تاسو ته کوم اشعار وي هغه پاسې د خپلو ملګرو سره د ایوب خان مقابلې ته چې عائلي قوانین وغیره اوس هم ما سره کاپی کوټ پرتي دي چې کله چاپ کړی دی او په دنیا کې خورولې چې داسې دونه مونږ قطعا نه منو. خیال دراغی د هر جابر مقابله کې حاجي صاحب نیغ به بلکل عثمانزو کې د مرزا اسکندر ګریوان ته لاس داسې واچو د قیامت ورځ به یو زما لاس به یو ستا به ګریوان د پاکستان صدر حاجي صاحب یو سړی تېر شوی دی. دا سړی ارمان خورو ډېر خلک دې راښکل داسې خلک دې غیب کړل چې پته نه لګي داسې خلک دې خورې راښکل. حاجي صاحب یو سړی و والله چې ما ته آیات چې مانه خپله موضوع یې رشي دویم چې دا ټولې خبرې او ټول تقریر په حاجي محمد امین رحمه الله وشي. تاسو خوش قسمته خلک کې چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه د کورنۍ تاسو سره تعلق جوړ شوی د هغه بچي دلته کې راځي ستاسو واړه هلته کې دي په دې نسبت ستاسو یو تعلق پیدا شوی دی. خو یو وصیت درته کوم حاجي آباد پرېږدی ما کم از کم میاشت کې یو ځل خامخا حاجي صاحب د روضې مبارکې سلام کوئ خامخا ځئ د چاپلوسي نه کوم سمه صفا خبره کوم
باباجي زمون خبره کوله وی په مکه دا زمونږ د رور خادم صاحب دا خبره وکړه وی مکه شریفه کې او په مدینه شریفه کې د حاجي صاحب چې کوم عشق ولتا او مالی دی نو چې کله مکې شریفې ته لاړو او حجر اسود ته مخامخ ودرېدو او طواف یې شروع کو اوس ډېر خلک طواف کوي وی دی داسې را روان شو په دې بل طرف راته روان شو مې ته جیسه څه کې ته خو واپس را روان شي وی ولې طواف نه کو حالانکه دینه مخکې څو سوجونه کړي مې چې صاحب طواف خو خلک په دې بل طرف کوي کنه وی ښا دومره د هغه ځای دبه او سیاست پې پروت و وی چې کله زمزم له ورغې وی هغې وخت کې زمزم اوبه به په بورقو راوښکلې کېدې وی چې کله زمزم له ورغې وی پیسې به ما سره وې وی چې هغه اوبه به چاره وویستلې نو وی لږې غوندې پیسې به وله خلکو ورکړې هغه اوبه والاله نو بورقه به یې ډکړ کړه سړي سر د پاسه به یې واړوله ګرمي به ډېره زیاته وی چې څنګه هغه بورقه یې راویستلې وی جیسې ما ته وی چې پیسې راکړه بله ورکړه وی ما ورته پیسې ورکړې وی چې ټولې راکړه بالکل په ځان نه پوهېده وی پیسې ټولې راواخېستې هغه زمزم هغه خادم لی ورکړې وی څه موقع پس ما ته وی چې پیسې مې چې صاحبه پیسې خو تا ټولې هغه سړي ته ورکړې وی ښه هېر وته بیا ورته یاد نه وی ښه هر څه ته هېر په مدینه شریفه کې وی چې کله د حضور پاک روضې مبارکې ته دا خدای ګواه دی خپل باباجي ما ته په خپله ویلي حالانکه څو ځله دی نه مخکې حج ته تللی دی وی چې کله د حضور پاک زیارت مبارک کوي که نه نو هلته کې د زیړو یو سوله مبارکه ده داسې د حضور پاک مخ مبارک ته مخامخ ده او دا زمون عقیده ده چې نبی علیه السلام باندې څوک درود د دې ځای نه وایي نو فرشتې ورته رسوي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام د خدای فرشتې دي په ځمکه کې ګرځي او چې زما امت ما باندې سلام درود وایي ما ته را رسوي او چې کله د حضور پاک د روضې مخکې څوک په نبي علیه السلام درود سلام وایي نو نبی علیه السلام یې په خپله اوري من صلى علي نائيا سمعته من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته اذا ما دا قبر مخکې څوک درود وایي زه په خپله اورم او حضور پاک جواب هم ورکوي او چې څوک د لرې ځای نه درود وایي ما باندې نو ما ته د فرشتو په ذریعه را رسولی شي نو خلق ورځي هلته کې درود سلام وایي نبي صاحب مخ مبارک ته بالکل مخامخ چې کومه سوره ده هغې کې ودرېږي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله مخامخ ورته وایي الله دې موږ تاسو باندې ټول دا زیارت وکړي یا خبره درته وکړم خفه کېږئ مه کوم سړی چې د حضور پاک روضې شریفې ته مخامخ ودرېږي ملا علي قاري دې کړي او دې وایي چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله او په مخ یې ږیره ني حضور پاک ته قبر مبارک کې مخ په بل طرف کړی په مخ یې ږیره ني حضور پاک ته قبر مبارک کې مخ په بل طرف اړوي دې سنتو یو پټې له خیال وساتئ د ږیرې او زما په خیال کې زما خو خپله اندازه دا ده که ږیره ښکلې ډولې شی نه وي نو خدای به خپل پیغمبر له او نورو انبیاء او صحابو ته نه ویلي چې ږیره پرېږدئ ښکلې د عزت شی دی ځکه خو پیغمبر ته وایي پیغمبر خدای ښکلې پیدا کوي نو که د عزت شی نه وي نو خدای او پیغمبر ته چرې نه ویلي چې ږیره پرېږدئ دی په پیغمبرانو هم خریلی وه خو د عزت او د ډول شی دی ځکه پیغمبر ته هم وایي صحابو ته هم وایي که جبریل نبي علیه السلام د هغه هم ږیره ده د هغه هم پټ شی دی وی چې کله حاجي صاحب رحمت الله علیه مواجهه شریفه کې مخامخ ودرېږي او سلام کوي یو آیات هلته کې وایي او بره په جنګله مبارکه د پاس آیات لیکلم دی یو څو آیاتونه کې عجیبه د عبرت او د ښکلي منظر دی عجیبه مقام دی یو آیات دی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما دا آیات دی معنی دا ده که یو سړی ګناه وکړي په ځان ظلم وکړي او دی راشي پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کینی چې یا رسول الله ما ظلم کړی دی ما زیاتې کړی دی ما ګناه کړی دی او ما له د خدای نه معافي وغواړه بخښنه وغواړه او دا پیغمبر وله د خدای نه بخښنه وغواړي نو الله تعالی به وجدوا الله توابا رحیما الله به وبخي صحابه به دغسې راتلل یا رسول الله ما نه ګناه شوې ده حضرت معاویه اسلامي راغی یا رسول الله ما نه ګناه شوې ده حضور پاک ته مخ واړو بیا بل طرف ته راته یا رسول الله
ما نه غټه ګناه شوې ده او ما باندې د خدای حکم جاری کا. نبی اسلام ته مخ په بل طرف واړو، دلته ولا راغی یا رسول الله ما نه غټه ګناه شوې ده، الله حکم را باندې جاری کا، دې بل طرف ته مخ واړو. سلور کرتا هغه راته شو په پنځم ځل ته څه چل کړی دی، یې صاحب لوی ګناه را نه شوې ده، زنا را نه شوې ده چې حضور پاک تحقیق کوته ګوره غپ لګي وینا پورا زنا مې کړی ته لیوانه خو نه وینا جروغه ما څه چل کړی دا چل مې کړی دی. صحابه ته وی خبره دې رجم کې سنگساره کې صحابه بوته او چې کله میدان کې ودرو او سنگسارو یې نو دی وینو یې دارې والے نو منډه کړې دا ډېر ګران کار دی. نو یو ساس چې وینا د عمر فاروق په جامو پرې وتا، نو عمر فاروق ورته خیره وکړي وی ستا فلان کیه داسې داسې شاه خدای داسې داسې کا که تا زنا نه وی کړې نن بس تا د برکت ته موږ په جامو باندې داغ نه وی لګېدلی. چې کله دې مړ شو او نبی علیہ السلام د صحابه راوي معاذ سره څه چل وکړو، وی یا رسول الله رجم په سنگسارم کو، یا رسول الله لګي د وینو دارې په عمر پرې وته. نو عمر ورته خیره وکړي وی ها عمر دا ولې یا رسول الله دارې روانې په کومه خیره وکړي، وی عمر ډېر بد دي کړی دي، زما دې قسم په هغه ذات دی والذي نفسي بيده، زما دې قسم په هغه ذات چې زما سار هغه په اختیار کې ده چې ماعز کما خدای ته توبه وکړه که دا توبه زما په ټول امت تقسیم شي د ټولو ګناه به خدای معاف کړي. صحابهونه به غلطۍ هم شوي بالکل منم، انبیا نه دي، ګناه به هم شوي، خو صحابو چې بیا د ګناه د معافۍ لپاره کومې طریقې استعمال کړي دي، په ځان یې حدونه جاري کړي دي، په مخ د ځمکه به مثال موجود نه شي. یو خبره ترونو ګورئ وکړم، دا یو خبر یاد وساتئ. ډېر وطن کې بعضې ډلې داسې راغلي چې هغې صحابو پسې سپکې او ستغې او کنځل او سپورې وایي، مستر ابوبکر او مستر عمر وایي. یاد وساتئ ګورئ هغه وجودونه، هغه سترګې چې کومو سترګو حضور پاک سره ملاقات کړی دی هغه د کنځلو لایقې سترګې نه دي. کوم وجودونه چې د دواړو د جهانو د سردار نظر پې لګېدلی دی ګوره د کنځلو وجودونه نه دي. حضور پاک خپله فرمایي الله الله فی اصحابي، پام کوئ زما ملګرو ته ګورئ کنځلو نه کوئ، لا تسبوا اصحابي زما ملګري چې ونه کنځئ. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم او کما قال، که تاسو د احد د غر عمره سونه خیرات کې سره زر د صحابي د چټاکۍ خیرات تم نه رسي. موږ را پاسو مستر عمر او مستر ابوبکر، ابوبکر دا چل کړی عمر دا چل کړی، ابوبکر عمر چې څه کړي والله کتی پوندو ته مرسئ چې کوم خیراتونه یې کړي دي. صحابو په خپلو لاسونو دواړو جهانو سردار نه تورې تمبولې دي. د احد میدان کې چې کله پنځم دغه شو باران بشو، حضرت ابو طلحه لاسونه نیولو په هغې تورې تمبولې، څوارلس ځایه دا یو لاس په توره لګېدلی، خپله سینه به یې مخکې کول او د تورې غشی به یې پرې راتمباو. داسې به ته وکړې که ته په هغې دور کې د څوارلسمې صدۍ مسلمان نو د پیغمبر شاته کېده به ځان به د پیغمبر نه پناه کو، هغې سینه مخکې کوي او پیغمبر ته ساتي او پیغمبر ته بیا ګوره. چې کله حج له تلمه باباجي ما ته ویل مدینه شریفه کې جنت البقیع سره خوا کې یو ځای دی او هلته کې یو لینده پرته د هغې ملاقات خو افسوس دا چې زه ورغلمه نو هغه بیا هغې مونږ ته وویل چې یو څو کاله مخکې هغه لینده وه اوس نشته. لینده یې څه وه اوس هغوی دا تبرکات ټول د زیارت مبارک د روضې مبارکې سره خوا کېښودي. لینده د څه وه نو هغه لینده وه چې په احد کې او په حضرت سعد رضی الله عنه غشي ویشتل. حضرت سعد به غشي ویشته نو حضور پاک ورته خوا کې ناست دی، نو چې دی غشي ولي نو نبی علیہ السلام ورته وایي ارم یا سعد فداک ابي و امي، ای سعد اوله شابه د ما مور پلار تا نه قربان شه. صحابي ته وایي ارم یا سعد اوله ای سعد فداک ابي و امي، نبی علیہ السلام ورته وایي سعد د ما مور پلار تا نه قربان شه شابه ویشتل کوه. باباجي راته وایي چې هغه غشي لنده هلته پراته دي یو چبوتره باندې په شیشه کې بند دی او دغه حدیث یې ورسره لیکلی چې ارم یا سعد فداک ابي و امي، دا ورسره لیکلی دی. افسوس چې زه ورغلم تپوس مې وکړو چې زمانه کې دلته پرته وه خو دې نه لرې کړې ده. بار صحابو چې څه کړي دي که نه افسوس په مخ د ځمکه د صحابي د ټولې دنیا اولیاء او بزرګان د صحابي د خپې ګرد تاونه چې دا زموږ عقیده ده. صحابو چې څه کړي دي مثال یې نشته، مثال ګرځي په ځمکه
او د پڼو کشار په عرش معلا کې اوریدي شي. دا مقام بل چاته ملاویږي، هیڅ چېرې نه ملاویږي. نو به هر صورت سورې مبارک ته همدغې پورې مې خبره کوله چې کله مخامخ شو، وی حاجي صاحب رحمت الله علیه مخامخ شو، وی زه ورسره ولاړ وم، نو وی سورې یې غلط کې بل ځای کې ودرېده. هغه سورې یې غلط کې بل ځای اوس بلکل وی سترګو نه اوښکې بهېږي. وی چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. وی ما ورته وی یا رسول الله یا حاجي صاحب رحمت الله علیه سورې یې غلط کړ. وی ها کوم یو دی؟ ایگو میں تنو دا حضور پاک تا جکم سورہ مبارک آئی تا مخامخ نو پتہ نہ لگی ورطا جکم سورے دے، حالانکہ یو ذن سو سو کرد حجون مخی کری دمرا پیدا غزے غروب غالب دے. انہا جی سیب دے دے غلط کدا سورہ دا وی خواہ وی چی اغیطا ولار دے دیر ساتا اس علتا کی خورش دیر زیادی وی اغا خادم ورطا نگئی پی جندہ جی سے نو ورطا حاجی سے وائی ما ورته الته به خلکو سوي وی الته به خلکو مولوی محمد امین مولوی سے به خلکو مولوی محمد امین ما وی په عربی پوهېده یو بالکل عربي به ویل شو. بابا جي خپل تاسو کړی وی چې ولاړ دوی خلک هغه خادم د روزه مبارکه خلکو ته وی چې مخکې شهرش جوړیږي وی ما ته اشاره کوي چې مرګ ته نه چاو چې د غونډیوان دي ته هغه متغږ نه کوي ته پتا و چې دا عاشق رسول وی ما د مټو چې سید د غونډلوان دي شه وی ښا غږ به نه کو د ادب به خیال ساتو. وی بیا مې د وی بات وی چې د ابوبکر صاحب ته مخامخ شو کنه چې دا ځای دی وی الته کې هغه ته وی چې السلام علیک یا ابا بکر. بیا مې عمر ته ور مخکې کو وی ما به د مټ نیونو دا غسو مخامخ باندې درو بالکل پلان نه پوهېده. حاجي صاحب رحمت الله داسې یو سړی و، داسې یو انسان تیر شوی دی. نو بهر صورت د حاجي صاحب رحمت الله علیه دا تاسو دا غي دا خاندان سره یو تعلق دی، یو نسبت قائم دی. نو دا هم ستاسو دپاره د ډېر لوی سعادت خبره ده او د ډېر لوی سعادت خبره ده. نو خبره مې دې پورې کوله چې د ایوب خان په دور کې حاجي صاحب رحمت الله علیه میدان ته راووت چې ایوب خان وی ښځه به هم سړي د طلاق ورکوي لکه څنګه چې سړی ښځې د طلاق ورکوي. او علما ورپسې پاڅېدل چې دا دې څه مصیبت جوړ کړه. دا شکر د خدای فضل دی چې ښځې سره طلاق اختیار ګورې نشته، سړي سره اختیار دی ګورې چې ښځې سره نشته. ښځه ډېر کمزور بېوقوف قوم دی، که ښځې سره طلاق اختیار وي که نه اوهو دا چې کوم بوډاګان دي که نه دا به ګورې پخوا ټول طلاقیان کړي دا جومات کې ټخ ټوخ چې کوي دا بیا ټول ځای چې ته د بټ په غاړه به ناست یا به چې د جومات کې ناست لکه ولې یاره صاحبه ښځه مې زوړه غوندې طلاق یې کړمه بده خبره وه بیا ښځې طلاق کړمه. دا د خدای لوی احسان دی جي لوی اکرام دی چې ښځې له خدای طلاق اختیار نه دی ورکړی. طلاق اختیار خدای پاک ښځې له ورکړی دی. ښځې راپاسي وی مونږ نه طلاق اختیار راکړی شي. ما وی چې تر څو په پاکستان کې د حق علما موجود دي ستاسو اختیار بني اختیار به درته وي انشاءالله. هره موقع چې وي ټیک د علماو کې به اختلافات بني هر څه به زمونږ د سر ګلونه دي خو چې کوم ځای کې د باطل مقابله راشي انشاءالله بیا علما میدان ته ګانګي پوره د باطل مقابله کوي. نو حاجي صاحب رحمت الله علیه داسې یو انسان میدان کې به کلک ودرېد. چا خو دې بیا د ځای نه خوځولی وي د عالم مقابله به هم کوله که په غلطه به د پیر مقابله به هم کوله چې په غلطه به زمونږ کلي کې یو ځل عبدالله صاحب د نوخار تاسو به نوم اورېدلي هغه راغلی و هغه څه ناتخواني کوله او یې یو نعت هغه داسې ووی چې هغه غلط و. حاجي صاحب رحمت الله علیه فوراً په سټیج ورپاسېد ورته ویې دا غلط دی ووی بالکل غلط وی. په هغې عبدالله خفم شو بیا حاجي صاحب او د هغې یو بل سره ګوډۍ لګه دغه هم پیدا شوی اختلاف پیدا شوی بالکل غلط وی. حاجي صاحب به لومة لائمین د خدای مقابله کې او د پیغمبر مقابله کې د چا پروا به یې نه ساتله. میدان کې به نیغ ولاړو. نو بهر صورت دا د نکاح د تقریب متعلق څو خبرې مې ستاسو خدمت کې وکړې چې کومه ښځه دې پورې مې څو دینداره ښځه ژوند به د خوشحالي په ارام دی. یو دوه درې مسلې درته وکړم نو خبره بس کومه. دې زمانه کې دا ښځې دا تاسو ځکه یم چې ستاسو زموږ یو شان تعلق دی دې نوکونو باندې دا ښځې نوک پالش مه دي دا ګورې قطعا ناروا دی حرام. کومې ښځې چې نوک پالش مګلي په نوکونو باندې نه ورسره اودس کېږي نه ورسره غسل وکړي. دویمه یو خبره درته وکړم ښځه سر کټ کوي ښه سرونه یې کټ کړي وي لکه سړو غوندې
بالکل خبره بدله سلو لکه د ښځو غټ غټ سرونه پرېښي وي او ښځو لکه سلو کټ کړي وي. کومه ښځه چې سر کټ کوي دا عظیمه ګناه ده، غټ ناروا کوي چې سر کټ کوي. د ښځې سر پرېښودلو کې ډېر خیر دی او ډېر ثواب دی پکې. او د سړي که د سنتو مطابق سر پرېږدي ډېره ښه ده، که خرۍ ډېره ښه ده. بله خبره درته وکړم، کومه ښځه چې په نرۍ لپټه کې لمونځ کوي، دا د سیپونو جارجټ لپټه پکې دی که نه، چې د هغې نه یې ویښته ښکاري، په دغه لپټه کې چې ښځه لمونځ کوي ګورې لمونځ یې نه کېږي. ښه د ښځې دا سر دا ویښته او دا غاړه دا عورت دی، که دی په مانځه کې ښکاره کړل لمونځ یې نه کېږي. دغې لپټو کې ښځې اکثر ناستې لمونځونه کوي، پکې سر یې هم ښکاري غاړه یې هم ښکاري، په دې لپټو کې لمونځونه بالکل قطعا نه کوي. ښځه چې د کور نه بهر وځي خوشبويي به نه استعمالوي، نری جامه به بالکل قطعا به نه اغوندي. او د آخر زمانې د ښځو متعلق حضور پاک فرمایي چې دوی به عاریاتون بربنډې وي. یا رسول الله څنګه به بربنډې وي؟ کاسیاتون جامې به اغوستې بربنډې وي. لکه دغه دور ته ګوره، هغه نری لباس یې اغوستي چې د پرتوګ نه دننه پنډی ښکاري، د کمیس د لستوڼي نه دننه لاس ښکاري. دا بالکل ممیلاتن مائلاتن، ښځو ته په خپل هم سړو ته ځان مایل کوي او سلیم ځان ته مایل کوي. ښځه چې د کور نه بار وځي په پرده کې به وځي، د خوشبویۍ استعمال به قطعا نه کوي. که د خوشبویۍ استعمال وکړه غټه ګناه وګټله، دا به نه کوي بالکل. که نکریزې ښځې مږي په دې لاسو باندې، نو ښځې د نکریزو د مګرو اجازت شته. که ښځه د خپل کور نه بهر ته ځي د پلار کره په هفته کې یو ځل ښځه د پلار کره تلي شي، اجازت ورته شته. هله چې په پرده کې به بورقه کې لاړه شي. او دا زمونږ دا ښځې چې د خاوندانو نه بغیر په دې مارکېټونو کې ګرځي یو ځای بل ځای، دا ډېر عظیم جرم دی، ډېر عظیمه ګناه ده. هغې نه خپلې ښځې بچ ساتئ. بهر صورت دا مجلس تاسو ما هم بیان وکړو، مولانا صاحب هم وکړو. الله تعالی دې نور محمد صاحب په دې خاجه کې ډېر خیر او برکت واچولی کړي، او خدای پاک د هغه والدین د هغه په خوشحالۍ خوشحاله کړي. اله العالمین دا ټول خاندان کې خوشحاله کړي، او خدای پاک ذوالجلال ته په دې خاجه کې ورته نور خوشحالۍ پیدا کړي. مونږ چې دا کم بیان وکړو مانا مخکې مولانا صاحب وکړو، تاسو اورئ. خدای پاک مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اشعار دي چې دنیا د ژوند باندې اورسه اعتبار نه پکار وي. عاشقان به معشوقونه قربانیږي، د دوی زموږ به زولن یو مونږ به نه یو. نو په هغې متعلق د عمر متعلق ویلي دي، وایي عجب تونځي لکه بادشاه سوار د عمر، او حیراني ده په دغې تلوار د عمر. او لکه سیند چې شپه ورځې قرار نه که، هسې نشته یو ساعت قرار د عمر. او په دې شب و روز رفتار به شي تمامو، او تر قیامته خو به نه وي لار د عمر. او هغه ورځ به سرنګون پکې راپرېږدي چې تمام شي دغه تیز رفتار د عمر. او نن دې وار دی که سودا کړې د زړه سره، چې یو ځل تېر شي بیا نشته وار د عمر. او د بازار د بندېدو نه ځان خبر که، پورې کېږي په توندې بازار د عمر. د بازار د بندېدو نه ځان خبر که، پورې کېږي په توندې بازار د عمر. او ته چې خوب د فرش ته